السلام علیکم دوستانو. د اداکارې نیلو په کور حمله شوې. که غواړئ چې تاسو هم خبر شئ ویډیو را سر تر اخره وګورئ، او که تر اوسه پورې هم زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی دا هم درسره سبسکرایب کړئ. دوستانو، د کرونا بیمارۍ له وجې ځینو فنکارانو ژوند ډیر زیات خراب شو، چې ډیر پکې ډیر غلط کارونو ته مجبوره شول. په دې کې یوه هم پښتو مشهوره سندرغاړې نیلو هم ده، چې یوسف جان سره په یو پروګرام کې دا ویلي چې زه 3-4 کورونه چلوم او زه ډیره بېوسه یم، نو ما سره ټول مدد وکړئ. خو دوستانو، هغه نه وروسته خلکو د نیلو اصلیت وښودلو، چې څو ګاډي او بنګلې لري خو سترګې یې نه مړیږي. او خلکو دا هم وویل چې د پیسو پیدا کولو لپاره خپل عزت نه هم تیریږي. خو دوستانو، اوس دا معلومه شوه چې ځینو خلکو د نیلو په کور حمله کړې او نیلو یې هم وهلې وه. د هغې له کور نه یې ډېرې پیسې هم وړې. خلکو نیلو ته دا ویلي چې تاسو د پښتنو نوم بدنام کړی، دا ځل داسې سزا درکوو چې بیا کله داسې سوچ هم ونه کوئ. نیلو د سوات تاڼه کې په ځینو خلکو FIR هم کړی، چې پکې ویلي دي چې ځینې خلک پیژنم او ډېر ژر به قانون ته وسپارل شي. تاسو د نیلو سره د دې کار باره کې څه ویل غواړئ؟ موږ ته په کمنټ کې ولیکئ. تر بلې ویډیو هم په لوی الله سپارم.